बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ैम अवैस په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته دا ښیم چې څنګه موږ په موبایل باندې پوسټر جوړولی شو هغه هم په اردو کې که تاسو سیاسي پوسټر یا بینر جوړول غواړئ یا تاسو سکول له جوړوئ یا مدرسې له جوړوئ هر څه له تاسو پوسټر جوړوئ نو ډېر په اسانه جوړولی شئ کلرز پکې چینج کولی شئ فونټ پکې چینج کولی شئ تصویر پکې چینج کولی شئ هر قسم سایز پکې اخیستی شئ او ډېر په اسانه او په خپل موبایل باندې نو زه موبایل سکرین طرف ته خو دې نه مخکې چېرته تاسو دا چینل نه سبسکرایب کړئ خامخا یې سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کوي او شیر هم کوي نو خپل موبایل راواخلئ او لاړ شئ پلی سټور ته په پلی سټور کې سرچ کوئ اردو ډیزاینر تاسو ته پر سکرین باندې د آیکن هم ښکاري او دا نوم درته هم ښکاري دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ ما د وختي نه ډاونلوډ کړی تاسو د ټایم د بچت کولو لپاره کله تاسو دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دا اوپن کړئ کله چې دا اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ تاسو ته به دا مینیو راوړي دلته ډېر زیات اپشن دي نیا ډیزاین دلته تاسو خپل نوی ډیزاین کریټ کولی شئ بل پکې آنلاین ټمپلیټس دلته آنلاین ډېر شی تیارې شوي ټمپلیټ پرتې دي ادي به سیدې میرې ټمپلیټ کوم چې تاسو ایډیټ کړي هغه ټمپلیټ دلته پرتې طریقه استعمال دا موږ څنګه استعمالولی شو تاسو پرې کې دا زده کولی هم شئ نو استعمال طریقې راته پکې هم ښودله میرا فولډر پرې کې ستاسو خپل فولډر هم دلته پروت دي اوس زه تاسو ته دا ښیم چې پرې کې آنلاین کوم ټمپلیټس دا پکې موږ څنګه ایډیټ کوو تاسو پرې آنلاین ټمپلیټ باندې کلیک کړئ د تاسو یې ډېر ښه ټمپلیټ راوړي اوس مثال کې ستاسو سیاسي ټمپلیټ پکار دی یا هم د مدرسې پکار دی د سکول هم پکار دی دلته تاسو دا ټمپلیټ راواخلي دي دلته لیکلی مقبول نو کومې چې ډېرې خوښې شوي دي او خلکو استعمال کړي هغه هم دلته پرتې دي او ریسنټ هم پرتې دي دلته اسلامي دي اقوال زرین والا پکې دلته تاسو لیدی شئ ډېر شي اپشنز دي پکې جشن ازادي شعر و شاعري دا هر شي ټمپلیټ پکې پروت دی اوس که چېرته ستاسو سیاسي خوښي یا بل خوښي ډایرکټ په سرچ هم راړلی شئ دلته بره تاسو دا سرچ ښکاري دلته سرچ کوئ دلته سرچ کوئ پولیټیکل تاسو سرچ کوئ پولیټیکل تاسو د هرې پارټۍ راوختی دا دي دا د جي یو آی دي د فیمیلین دي د پی ټي آی پکې دي د پی 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 پکې دي نو دغه شان دي تاسو مزید لوډ باندې کلیک کوئ نورې به هم راوړي اوس په دا موږ به ایډیټ کوو څنګه اوس پکې مثال کې زه د پی ټي آی والا ایډیټ کوم نو په دې به زه کلیک کوم په دې ما کلیک کوم دلته ایډیټ ډاونلوډ اینډ ایډیټ دا یې لیکلی دی په دې باندې کلیک کوئ په دې کله کلیک کوئ دا به ډاونلوډ کېږي ډاونلوډ شو تاسو دا لیدی شئ دلته دا ډاونلوډ شو اوس دلته لیکلی دی ریسایز دلته تاسو سایز هم چینج کولی شئ بل لیکلی دی دلته لیکلی نوې چیزې دلته پکې تاسو نوي نوي هر څه هم ایډ کولی شئ اوس پرې پوسټر له پاسه لیکلی کرک زه پکې دا کرک ایډیټ کوم په دې باندې ما کلیک کوم دا تاسو ډیلیټ کولی هم شئ سایز ولم غټولی او کچولی شئ د دې نه شیډو ولم اخیستی شئ اوس دا کرک لیکلی دی یا د بل دا ټول د تصویران راغستي دي نو دې پسې باندې تاسو لیکلی هم لیکلی شئ زه پکې دا تصویر چینج کوم زه باندې تصویر باندې کلیک کوم په تصویر باندې ما کلیک کوم اوس دلته لیکلی ریپلیس نو په ریپلیس چې کله کلیک کوئ نو تاسو د خپلې خوښې تصویر هم دلته راغستی شئ ما پکې خپل تصویر دلته راوست تاسو لیدی شئ ما پکې خپل تصویر دلته راوست نو شئ دا تصویر غټولی هم شئ کچولی هم شئ اوس وایي د لیکل پکې ایډیټ کوم نو تاسو په لیکلو باندې کلیک کوئ په لیکلو چې کله کلیک کوئ دلته لیکلی ترمیم په دې باندې کلیک کوئ په دې چې کله کلیک کوئ نو دا لیکل تاسو وران کوئ د خپلې خوښې لیکل پکې وکړئ په انګلیش کې پکې هم لیکلی شئ په اردو کې پکې هم لیکلی شئ او بیا یې سیو کړئ نو په دې لیکلو کې به چینجز راشي او دا به چینج شي دغه شان تاسو خپل پوسټر ځانله تیارولی شئ اکه د هر څه پوسټر تاسو دغه شان ځانله تیارولی شئ نو دا وه نننۍ ویډیو نور ویډیو دپاره زما چینل خامخا سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ شیر هم کړئ الله حافظ